څومره مغروره ده په حسن شال یې وڅنډو بیا ورته چې ما ویل لیونۍ پټ دې په شال کې یم. ډېر ښه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو عربستان مومند یم د کیمرامین جنید خان سره ستاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه مې قبول کړئ. نن خو راسه بیخي نوی شاعر ناست دی شهید صافي صاحب. نو غواړم چې داسې یو زلمی شاعر رامخې ته شي چې کلامونه ورسره یې خو چې چا اورېدلی نه وي. هر هغه کلام چې چا نه یې اورېدلی هغه د نورو خلکو دپاره نه وي. نو موږ غواړو چې دغسې کسان موږ رامخې ته کړو او دا زموږ چې څومره زموږ دا پروګرامونه تقریبا د یوروپ پورې کتل شي نو دوی ته پته ولګي چې په مومنده کې ټالنټ شته. شاهد صاحب تاسو زموږ د مینوال دپاره ستاسو مینوال هم شته دی د هغوی دپاره هم څه تیار کړي خبرونه راتېرېږو ځکه چې بیا ټیم خرابېږي. غزل مومن وایي چې خبرونه به راتېر شو او کلامونه به وایي نو څه راله تیار کړي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه عربستان مومند صاحب او بیا خاص کر د ابوذر مومند صاحب چې ستاسو بلنه یې تر موږ راورسوله او موږ ته مو وخت وباسلو. خاص شعرونه وایم وخت هم کم دی مازدیګری دی چې نور نه خبره یم له ځانه چې کوم حال کې یم. نور نه خبره یم له ځانه چې کوم حال کې یم خو فقط دومره زه پوهېږم چې زوال کې یم. نور نه خبره یم له ځانه چې کوم حال کې یم خو فقط دومره زه پوهېږم چې زوال کې یم. او څه یې رسۍ ده ورسته شوي څه پرې بوج دی زما. څه یې رسۍ ده ورسته شوي څه پرې بوج دی زما ژوند په مثل د داسې ټال دی زه ډېر ټال کې یم. څه یې رسۍ ده ورسته شوي څه پرې بوج دی زما ژوند په مثل د داسې ټال دی زه دې ټال کې یم. او یم انسان او بیا انسان کې مسلمان یم پیدا. یم انسان او بیا انسان کې مسلمان یم پیدا. څه قیمتي یم څه بې ځایه استعمال کې یم. مننه. یم انسان او بیا انسان کې مسلمان یم پیدا. څه قیمتي یم څه بې ځایه استعمال کې یم. او څومره مغروره ده په حسن شال یې وڅنډو بیا. څومره مغروره ده په حسن شال یې وڅنډو بیا ورته چې ما ویل لیونۍ پټ دې په شال کې یم. ډېر ښه دی. مننه. او چې ستا خوښېږم نو زما اخر په څه خوښېږي. چې ستا خوښېږم نو زما اخر په څه خوښېږي جواب یې نشته له مودو نه په دې سوال کې یم. ډېر ښه دی. چې ستا خوښېږم نو زما اخر په څه خوښېږي جواب یې نشته له مودو نه په دې سوال کې یم. او زما مثال شو تا نه پس د انتخابو پوسټر. زما مثال شو تا نه پس د انتخابو پوسټر چې نیم په ځمکه یم پروت او نیم دیوال کې یم. ډېر ښه دی. مننه. زما مثال شو تا نه پس د انتخابو پوسټر چې نیم په ځمکه یم پروت او نیم دیوال کې یم. او مقطره چې د غم پیټې وي په برخه د شاهد رسیږي. چې د غم پیټې وي په برخه د شاهد رسیږي نور د لیلا نه په اوربل او نه په خال کې یم. ډېر ښه دی یار. ډېر ښه دی. یو بل غزل دی چې لکه اسمان په ځمکه پروت ځمکه اسمان کې وینم. لکه اسمان په ځمکه پروت ځمکه اسمان کې وینم زه خپلې مړې هیلې په داسې یو داستان کې وینم. مننه. لکه اسمان په ځمکه پروت ځمکه اسمان کې وینم زه خپلې مړې هیلې په داسې یو داستان کې وینم. زه د کمزر په خلکو ښار کې بې ارزښته شومه. زه د کمزر په خلکو ښار کې بې ارزښته شومه اوس خپل ارزښت په تنهایۍ او بیابان کې وینم. مننه. هغه مې وژني را سره هم آینې ماتوي. هغه مې وژني را سره هم آینې ماتوي ستاسو په وجه وایي څو خامۍ په ځان کې وینم. مننه. تا ته هم نه دي خوښ خالقه نو بیا ولې داسې. تا ته هم نه دي خوښ خالقه نو بیا ولې داسې نفرت ویشونکي خلک هر خوا په جهان کې وینم. ډېر ښه دی. ډېره مننه. تا ته هم نه دي خوښ خالقه نو بیا ولې داسې نفرت ویشونکي خلک هر خوا په جهان کې وینم. او ځکه دنیا کې یم تنګ شوی او پناه ترې غواړم. ځکه دنیا کې یم تنګ شوی او پناه ترې غواړم انسان حیوان دی د حیوان خوی په انسان کې وینم. ډېر ښه دی. مننه. او مختره چې مینه دې خپله کړه شاید خو حالات داسې دي. مینه دې خپله کړه شاید خو حالات داسې دي ګټه دې وکړه خو انجام دې په تاوان کې وینم. ډېر ښه دی. ډېره مننه. بل غزل دی چې
چې عشق له زوره کله پخو کله یې سر ته کیني عشق له زوره کله پخو کله یې سر ته کیني سړی مجبور شي اخر لاړ شي د بل در ته کیني عشق له زوره کله پخو کله یې سر ته کیني اخر لاړ شي د بل در ته کیني د انتظار په هوا ته تشي ډیوه د امید د انتظار په هوا ته تشي ډیوه د امید صبر تمام شي مینځي د جانان ورته کیني ډیره مننه چې د انتظار په هوا ته تشي ډیوه د امید صبر تمام شي مینځي د جانان ورته کینی او ستا لیونې په تنهایی کې وي مشغول دغسې ستا لیونې په تنهایی کې وي مشغول دغسې خپل ذهن زړه سره په جنګ کې بیا یې شرطه کینی ستا لیونې په تنهایی کې وي مشغول دغسې خپل ذهن زړه سره په جنګ کې بیا یې شرطه کینی او کچه غوټۍ د ګلاب هم په کچه غوټۍ د ګلاب هم وطن کې وسوځېدي کچه غوټۍ د ګلاب هم وطن کې وسوځېدي دا قام به څنګه او کوم ځای سوري د نختر ته کیني مننه کچه غوټۍ د ګلاب هم وطن کې وسوځېدي دا قام به څنګه او کوم ځای سوري د نختر ته کیني او پس له ماښامه مې ستا غم په زړه کې داسې اوسي پس له ماښامه مې ستا غم په زړه کې داسې اوسي لکه بچي په باران څنګه د مور وزر ته کیني مننه ډیره مننه چې پس له ماښامه مې ستا غم په زړه کې داسې اوسي لکه بچي په باران څنګه د مور وزر ته کینی او توان به یې ولري د بوج که په ځان بوج یې نه کړي توان به یې ولري د بوج که په ځان بوج یې نه کړي په حوصله که سړی له د غم دی ورته کینی مننه او مقطره چې مطلع ده مقطره چې لکه د وږي زمري د یاد حملې پرې کوي که د وږي زمري کوي شاید چې کله تصور ستا د بشر ته کیني چې په قلار کینه چرته ځي وخت د نشې پاتې دی په قلار کینه چرته ځي وخت د نشې پاتې دی لا چې مې تا ته په خوله سوال د یوې شپې پاتې دی مننه په قلار کینه چرته ځي وخت د نشې پاتې دی لا خو په خوله مې درته سوال د یوې شپې پاتې دی او ستا د اقرار او د انکار ژبه بدله نه شوه ستا د اقرار او د انکار ژبه بدله نه شوه لا وسوسو کې مې زړګی زرې زرې پاتې دی مننه او څوک چې انسان وي او په مینه باندې ژوند نه کوي څوک چې انسان وي او په مینه باندې ژوند نه کوي بس خو شیطان دی او ادم ته بې سجدې پاتې دی ډېره مننه چې څوک چې انسان وي او په مینه باندې ژوند نه کوي بس خو شیطان دی او ادم ته بې سجدې پاتې دی او ستا نزدېکت له مې بلها لارې اختیار کړلې خو ستا نزدېکت له مې بلها لارې اختیار کړلې خو دا یو عمل دی چې د مینې له توبې پاتې دی مننه او دومره په ځیر ځیر راته مه راګوره ودې سومه دومره په ځیر ځیر راته مه راګوره ودې سومه اوس هغه نه یم زړه مې ډېر بې حوصلې پاتې دی ډېره مننه او مغروره سره په اوږو دې ځکه بوج ګڼمه مغروره سره په اوږو دې ځکه بوج ګڼمه بې کسه زړه مې لا د بل په دروازې پاتې مننه مغروره سره په اوږو دې ځکه بوج ګڼمه بې کسه زړه مې لا د بل په دروازې پاتې دی او مقطره چې نور خو شاهد صافي د هر چا زړه کې کور جوړ کړی نور خو شاهد صافي د هر چا زړه کې کور جوړ کړی لالي ستا زړه کې جوړ هسې بې معنی پاتې ډېر ښه دی ژوندی اوسې وایي خاطر بابا یو کلام دی ما به یو 20 ځله ویلی علي صاحب خو بس خوښ مې دی او ډېر ښه م دی وایي نور په زړه مې نه ځایږي چې څه وایم نور په زړه مې نه ځایږي چې څه وایم او رانه بیا مه راورېږي چې څه وایم چې څه نه وایم هم راپورې لګي چې څه نه وایم هم راپورې لګي او په دې هم راته قارېږي چې څه وایم او د هر چا په لورې ځمه داسې وخت دی د هر چا په لورې ځمه داسې وخت دی او بیا مې وخت کله تېرېږي چې څه وایم خو ډېره ښه په تا پوهېږم خاطره ډېره ښه په تا پوهېږم خاطره خو به سترګې مې شرمېږي چې څه وایم کتونکو پروګرام نوی و او شاعر راسه شاهد صافی دی ښکلي کلامونه یې ویلي او تاسو پروګرام وکتو امید لرم چې موږ له به ډاډ راکوئ چې موږ مخکې پروګرامونو ته ځان چمتو کړو نو اجازت غواړم د کیمرامین جنید خان سره عربستان مومن فی امان الله